حضرت یوسف علیہ السلام څومره ښکلی د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وایي ما چې یوسف علیہ السلام د معراج په سفر کې ولید وایي نیم حسن خدای دله ورکړی، نیم حسن د ټول دنیا د مخلوق نیم حسن، څومره ښایسته ښکلی. مصر ته لاړ، رونو کوی کې وغورځاو او بیا کوی ته چا به ورقه ښکته کړې وه، دې به پورې نښتې و بار راووت او بویې ته هغې وی دا غلام دی او په مصر کې خرڅ. د بادشاه د ښځې خواله ور ورسېد، پې عاشقه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي د بادشاه ښځه ده هغې خوښ شو، پې عاشقه شوه، دی ښکلې دی، خشته دی. خبره دې ته ورسېدله چې د موسی علیه السلام نه د ګناه مطالبه وکړه. ایوړو چغې مه وهئ. د بادشاه ښځې زلیخې د موسی علیه السلام نه د ګناه مطالبه وکړه. او اوس هم د بادشاه په دې محلاتو کې یو دروازه نه، یو دروازې نه پس بله کمرې د هغې دروازه، هغې پسې دننه بله کمرې هغې دروازې، هغې پسې دننه بله کمرې هغې دروازه. قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب وقالت هیت لک، ټولې دروازې دننه ژرنده کړه، چابیانې یې ځان سره کړه او ځان یې ورته خشته کړه، ډول سینګار یې برابر کړه او دې مخامخ وده. هېڅوک نشته بې د الله نه، بل څوک نشته. علما لیکي د ده توجه پیدا کوي. موسی علیه السلام خو دې سره په کور کې لوی شو، ورته پته وه چې د ده خو دې خوا نظر نشته، نو په څه طریقه باندې توجه پیدا کوي او دا ګناه پې کول غواړي. نو کله ورته یو بانه او کله بله او کله بانه، مخ دې خشته دې وي، ټولو نه مخکې به دا خورې کېږي، سترګې دې داسې وي د ټولو نه مخکې به دا پټېږي. چې خوند یې ونه که نو مطالبه قالت هیت لک، هسه وایي قال معاذ الله، الله نه امان غواړم، انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالم. علماء دوه معنی دي، یو خدا چې لوی رب مې په سر ولاړ، دغې رب دا حسن او دا مال دا جون را کړی دی او دا ټیکانه را کړی ده، ولې هغه الله خفه کړ؟ خمقلی او ته ولې دغه الله خفه کوې چې ګناه را باندې کوې؟ او بعضې علما وایي چې انه ربي دا مجازي رب ته مراد دی، د دې ښځې خاوند زه چې تا ته لاس درچم نو زما دا مالک چې دا ډوډۍ راکړي ستا دا خاوند، دا خو د ده بېعزتي ده، دا خو ده سره خیانت دی. ماله جامې راکړي، کور یې را کړی دی، نو په تا لاس اوچتول خو هغه سره خیانت دی، دا ولې وکړم؟ نو زلیخې لاس ورچه رانیوې دته منډه کړه. نو ګوره الله مدد کوي چې د منډه کړه نو خدای ورته دروازې کولاو کړي. یو دروازه کولاو شو، بله کولاو شوه، بله کولاو شوه، بله کولاو شوه، بله کولاو شوه، بار ووت او زلیخه ورپسې ده او کمیس یې ترې نیولی دی چې اوس بار ونه ځي، کمیس یې ترې نیولی زور کوي، کمیس اوشلی ده او چې دروازې نه سینګ بار اوت د ښځې خاوند ولاړ دی. والف یا سیدها لدى الباب، قرآن شریف کې الله وایي سړی د دروازې مخې ته ولاړ. ښځه خو چالاکه ده، اخو وایي حیا مې لاړه، دا څه وشو؟ ما خو په دروازو بنده ګناه غوښتل او دا خو زما د ګناه نه زما دا میړه خبر شو او ورسره وزیران دي، ورسره نوکران دي، پولیس والا دي، دا خو حیا ټوله لاړه برباد شوه. نو فورا الزام په یوسف علیه السلام ورچوي. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا یسجن عذاب علیم. ما ته لاس اچولی یوسف، لاس یې راواچوي او ستا ښځې ته چې څوک لاس اچوي د هغه به څه سزا وي؟ دا تا کور کې دې دپاره ماله ساتلی، ما ته لاس واچو یا به سخته سزا ورکړې یا جیل کې به وسچي. خدای پاکه دا څه شو؟ مې لاس راواچو، زه تېره وتښتېدم، مې الزام په ما ولګېد. نو یوسف علیه السلام غریب خپله دفاع کوي، قال هي راودتني عن نفسي، ما ته لاس اچولی. نو بیا خلک داسې وخت کې د چا مرسته کوي، د نوکر نه کوي، د نوکر نه کوي، بیا د بیبي کوي. هغې وی چې دا خو د نوکر غلطي نشته، غلطي خو د نوکر ده، د بیبي خو پاکه ده، دا بیبي خو پاکه ده، غلطي د نوکر ده. نو الله خو شته که نه؟ زه کله کله داسې انساني د دنیا حالت راشي که نه، زه شکر دی خدای چې ته زمونږ رب، شکر داسې رب چې مونږ ورته زاري وکړو نو فورا هم خبره مني او پوره کوي یې امراله. داسې رب شته او طاقتور رب، چاته محتاج هم نه دی. شکر دی د خدای فضل. هر څوک چې راز غلی راز غلی راز غلی
نو شکر دې چې زموږ خپل رب ته چې ورمنډه خو وکړه چې سجده ورته ولګې او پټ ورته کېنې او ذکر یې وکړې او الله یاد کړي، الله نوم دې په دې زړه کې راوسته، نو سړي دا زړه مطمئن شي. لکه ماشوم چې څوک تنګ کړي او مور له ورمنډه کړي او دا مور یې سینې پورې ځان ته راجوخ کړي، نو اسم نه خو د هغه ماشوم هغه سلګۍ قلارې شي. الله وایي چې څوک دې تنګ کړي او څوک هم درته تکلیف در ورسوي، نو بل خوا منډه مه وه، ماله را منډه وه، ماله را منډه. نو شکر دې زموږ د منډې ځای شته، یو خالق او مالک د کائنات لوی ذات، د طاقت لوی ذات شته. نو الله ولو دلته کې مسله ټول خلق خو د بیبي په طرف شو. یوسف علیہ السلام خو اغیم وی چې دا غلطی خورنده ده. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. کمیس یو ګوره ماشوم بچی دی پټینې تیرودون کې د مور پیروي خلې را خلاص کړه وې د دې خځې د الک کمیس وګوره کله مخ کې نشلیدلی نو غلطی را ده دی ورته واغې ته ځان بچکونو کمیس وشلې او کمیس د شان نشلیدلی نو غلطی د خځې ده د منډوال هغه ته کمیس را اخر دی. فلما را قمیص قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. کمیس د شان نشلیدل چل غټول پتا کې یوسف علیہ السلام جیل تلا معاملې نه جیل تلا ولې لویه پراپیګانډا شروع شوه، دومره پراپیګانډا خوره شوه چې ښځو وی او زلیخا د بادشاه ښځه د غلام نه مطالبه کوي. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا. دا خود دونه په مینه غالبه ده، غلام نه مطالبه کوي، رسوا شو او شرمېده. هغې وی راشه او ځان پاک کا دا ښځې په سړو بعضې وخت کې زورورې وي. نو یو ډوډۍ وکړه ای وړو چغې ولې وهې کوشئ ځئ حاضري ده واړه مړه شو. هغې یو ډوډۍ وکړله، مجلس یې تیار کړه او ډېر قیمتي مجلس یې تیار کړه او قیمتي ډوډۍ وکړله او ښځې یې راوبلل چې ودرېږئ تاسو په مې الزام لګوئ چې تاسو ته زه وښیم. خو بعض علماء یو عجیبه نکته لیکلې ده، وایي د دې ښځو په زلیخه کې غرض نه و چې دی ملامته کوله، د ښځو دا مطلب و چې موږ به دا چغې جوړې کړو دا زلیخه به دا غلام بازار کې خرڅ کړي، بار به وباسي چې راشه دې غلام نه ځان خلاص کړه، ځکه زمونږ ګوتو چېرته راغی. هغې خپل غرض و پکې که چې زمونږ واخېست. هغې ډوډۍ وکړه په ډوډۍ کې میوې او چړې او چاکوان کېښودل او بالښتونه کېښودل او داسې میوې چې په چاکو پرې کېږي. یوسف علیہ السلام ته وی را دننه شي. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا وقالت اخرج علیهن. نو دته وی راځه، نو چې دې څنګه راننوت فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن، چې څنګه وکتل اوه ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. دا خو انسان نه دی، دا خو فرشته ده او په فرشتو کې هم څه ډېره د خدای خوښه فرشته ده. نو د هغه میوو په ځای باندې هغه چړې په لاسونو باندې راښکل، لاسونه یې پرې شو، وینې لاندې بیږي. نو زلیخه دغه ور ډاډه شو. دا هغه شی دی ذلک کن الذي لمتنني فيه. ما خو لا لاس نه دي پرې کړی، تاسو ګوتې پرې کړی. هغه یوسف علیہ السلام چې خدای د دې ګناه نه وساته، هغې اراده وکړه د الله مدد ورسره خو ځان یې وساته د ګناه نه، بد اخلاقۍ نه ځان وساته. الله ورسره څونه لوی احسان وکړه. ګوره احسانونه وګوره. یو احسان په الله دا وکړه چې د مصر بادشاه وزیر او بیا بادشاه، دا یو احسان. دویم احسان یې څه وکړه؟ پیغمبري ولا ورکړه. دریم احسان یې ورسره څه وکړه؟ ړوند پلار چې پلار ورپسې ړوند و په سترګو یې جړل، هغه خدای بینا کړ. بل احسان ورسره الله څه وکړه؟ هغه رونه چې دشمنان یو هغه ولا خدای دې خپله راوسته، په ځمکه یې ورته دقه سجده ولګوله او د مور او د پلار او د ټولو سره مصر ته رالل. لوی عزت ولا خدای پاک